اخر هم د موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په درېیمه سټوډیو کې د سیاسي چارچونکي ښاغلی حنیف خان کاړوخیل او تر څنګ یې د سکایپ له لارې راسره د پکتیا پخوانی ولایتي شورا رئیس ښاغلی ښایسته جان احدي واصل شوي دي. سلامونه درنو میلمنو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. بحث ته کاړوخیل صاحب، بحث له تاسو پیلوو چې پاکستان یو ځل بیا د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د پیلېدو په هوډ کې پاتې شوي دي. روان وضعیت ته په کتو که نور کډوال دلته راویستل کېږي، د همدغو کډوالو د وضعیت تړاو باندې به څومره نور اندېښنې زیاتې شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امازۍ خورې تا ته ګران دوست میلمه ته او لیدونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. پس له سلامه دغه مهاجرین هغه بې دفاع او مظلوم خلک ول چې د تیرو حکومتو د غلطو سیاستو له امله او د امریکا او د روس د وطن د اشغال په واسطه کې همسایه ملکو ته مهاجر سول. اگر که په هېڅ دنیا کې د افغان مهاجرینو سره ښه وضعیت نه کېږي، خو بالخصوصا دا دوه دوه همسایه مملکتونه چې دي هر وخت د مهاجرو سره ډیر بد سلوک کړی ده. نو په دې کې شک نشته ده چې د دوی په راتګ سره د مشکلاتونه اضافه کیږي، خو بله لار هم نشته ده. لکه د روس په وخت کې چې کله کډوال کېدلو نو زه په هغه وخت کې وړکی وم، دغه افسانه ماته یادېږي چې له دې ځای نه کله وتلو نو هر سړي تنها خپل سر ویسته، دلته یې مال او آستي او نسي شی چې جوړ کړي ول هغه دلته ترنه پاتې سو. اوس پس له 40 کلونو چې دا خلک تللي دي هلته یې د ځان لپاره یو څه شی پیدا کړي دي، اوس بیا پاکستان ترنه مال جایداد او هغه څه شی چې دوی په لاس کې لري هغه ترنه غصبوي او دوی بیرته په یو واسکټو په یو جوړ کالیو کې افغانستان ته رالیږي. اوس هم دغه وضعیت څومره بیا سخت کېدلی شي، ځکه هغه شمېر کسان چې هلته په کلونو باندې پاتې شوي، دلته 40 کاله پاتې شوي دي، هغوی خپل ځان لپاره سرپناه جوړه کړې ده، خو برعکس په دغسې وضعیت کې راویستل کېږي چې هغوی له ځان سره پرته له دې چې خپل جامو کې رانشي نور څه راوړلی نه شي. دا بیا څومره وضعیت د دوی لپاره پیچلی کولی شي، د دوی پر اقتصاد، د دوی پر روان ژوند باندې څومره اغېز کوي؟ نو دې کې شک نشته ده چې د دوی په ژوند باندې ډېر بد اثر کوي، ځکه 40 کلو کې که کوم څه دوی پیدا کړي ول هغه هلته له لاسه ورکوي او دلته چې راځي بیا به دوی بیا له صفر نه زندګي شروع کوي. اگر که دلته د موږ د حکومت اقتصادي وضعیت هم ډېر په خیال نه ده او نه افغانستان خلک په هغه حالات کې دي چې ډېر کومک له دوی سره وکړي، نو د دوی په راتګ سره د دوی مشکلاتونه اضافه کېږي. خو په هر دستور باندې بیا هم که همدغه لږ امکانات هم په لاس کې لري افغانانو د دوی ښه میلمه پالنه وکړه، د دوی لپاره هلته صحي کیمپونه جوړ کړل او هلته موقتي کیمپونه ورته حکومت جوړ کړل، وزارت دفاع په اختیار کې ورته ترانسپورټي موټر ورکړله، هغه څه شی نیمه ډوډۍ چې په لاس کې افغانانو لرله هغه یې له دوی سره شریکه کړله او انشاءالله په آینده کې به هم له دوی سره هغه څه شی چې په خپل وس کې لري له دوی سره به کومک او همکاري کوي. بلې احدي صاحب، یو مسله چې په اوچا له لورې ذکر شوې ده هغه د کډوالو سره د مرستو د زیاتېدو خبر ده چې دوی ویلي دي چې مرستندویه بنسټونو خپل فعالیتونه تر څنګ خپلې مرستې دغه کډوالو سره زیاتې کړې دي. څومره ښه خبره کېدلی شي د دغو کډوالو لپاره چې دوی په ډېر یو ناسم وضعیت کې له پاکستان څخه راویستل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همزه خورې تاسو ګرانه میلمه او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم. د مهاجرت نړیوال اصول همداسې دي چې په کوم درېیم هېواد کې چې مهاجر اوسېږي نو کله چې هغه مهاجر خپل وطن ته ستنېږي بهترین همدا ده، اصول همدا ایجابوي چې د دواړو ملکونو او مسؤلین سره کینی، د هغوی په همغږۍ د هغوی د همغږۍ په نتیجه کې بیا مهاجرینو په عزت سره خپل ملک ته ستانه شي. خو له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې په هر ځای کې که افغانان بهر کې دي دغه مهاجرت اصولو خلاف کړنه د دوی سره ترسره کیږي. بل د اوچا د دې فعالیتونو نه او د دې مرستو نه مننه کوو، اگر چې دا به سره هم ونه کړي، ځکه چې دا یو سیلاب دی، دا یو سیل دی. لکه مرور چې ورته اشاره وکړه، یو څوک چې 40 کاله په یو ځای کې اوسېدلي هلته په 40 کلو کې 2-3 نسله را پیدا کېږي، هلته دوی کاروبار لري، هلته دوی ژوند کوي، سکولونو مکتبونو ښوونځیو ته ځي. نو کله چې دوی ایستل کېږي د ټول بنسټونه ورسره له بده مرغه نړېږي او د ټول فرصتونه له لاسه ورکوي. زموږ خو غوښتنه اول دا ده چې طالبان هڅه وکړي په د لنډ وخت کې یو بصالحیته پلاوی اسلام آباد ته ولیږي
او په دې مسله باندې باید د نږدې نه خبرې ورسره وکړي. بله اوس حدیث پوښتنه هم همدلته پیدا کېږي چې یوازې پاکستان نه دی چې هلته افغان کډوال پکې اوسېږي، د نړۍ په ډېر شمېر هېوادونو کې بخصوص اروپایي هېوادونو کې افغان کډوال دي چې هلته اوسېږي، ژوند کې همدا اوس نارمل زندګي هلته مخته وړي، خو هغوی دغسې یو پرېکړه نه ده کړې. پاکستان زموږ ګاونډی دی، هغوی د کومو شرایطو پر اساس باندې دغه ډول پرېکړه کوي چې ټول افغان کډوال دي باید له پاکستان څخه ووځي؟ راځم همدې ته بالکل په اروپایي هېوادونو په نورو هېوادونو کې افغانان ډېر باعزته ژوند تېروي. د مهاجرت ستونزه په اوس وختو کې په ایران کې هم د افغانانو سره پیدا شوې، خو په ځانګړي ډول پاکستان کې زیاته ده. که موږ وګورو 4 لسیزې کېږي چې پاکستان کې تر 5-6 میلیونو شاوخوا خلک یا مهاجر زندگی کوي، خو په د 4 لسیزو کې دومره په سرعت ایستل مونږ نه دی لیدلي او په دومره جدیت سره مهاجرین نه دي ایستل شوي. زما اپان د ټول مسله چې ده د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سیاسي اړیکې دي. خاص ډول پاکستان دا ادعا کوي چې افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي مشران اوسېږي، هغوی هلته استوګنې لري، استوګنځي لري او هغه هلته آرام ژوند تېروي او د دوی لخوا پاکستان امنیت او یو وګړو ته خطر دی. نو زما په اند دا مسایل ټول هغه سیاسي مسایل چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ ترنګلي شوي دي او دا فیصله هم پاکستان حکومت ناراضه ښکاري، نو بناء دوی دغه پرېکړه کړې. اگر چې په پاکستان کې به تاسو لیدلي وي چې د پاکستان زیاتره بشري حقوقو فعالانو، پوهنتون استادانو او د بخښنې نړیوال سازمان او نورو اړوند مهاجرینو په بخش کې چې کوم بنسټونه کار کوي، هغوی دغه پرېکړه غندلې ده او د غیر عادلانه بللې او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی دی چې د مسالې نه تیر شي او یو مناسب وخت د افغانستان د حکومت د طالبانو حکومت سره په همغږۍ د چاره ترسره کړي. بله کاروخیل صاحب، د پاکستان د چارواکو دریځونه د کډوالو په تړاو باندې یو شان پاتې شوي دي، که نه لکه څنګه چې حدیث صاحب ویلي چې هلته یو شمېر استادان دي، هغه شمېر اهل خبره کسان چې دي د دوی د غوښتنو پر اساس باندې دا غوښتنه شوې ده چې نه باید دغه کډوال له پاکستان څخه ویستل سوي وای. څومره په کلي شکل باندې دریځونه هلته فرق کوي د کډوالو په تړاو باندې؟ د پاکستان حکومت هر وخت د مهاجرو د بېوزلۍ او د دوی د فقر نه غلطه استفاده کړې ده. نو کله بې امنیتي کومه پیښه هلته رامنځته سي، اگر که مهاجر هلته د یو مړۍ روزۍ په خاطر باندې تللي دي، نو یو ښه دوسپاک ورته پیدا ده چې دا مهاجرین بیا په هغه وخت کې ځوروي. کله چې بیا پیسې ورته ونه رسېږي، دغسې یو فشار راوړي تر څو پر دنیاوال دوی سره کومکونه وکړي او د مهاجرو له روی نه دوی ته هم یو 5 روپۍ پاتې سي. او کله چې د افغانستان له حکومتو سره روابط خرابېږي، نو دغسې د یو سیاسي وسیلې په رقم باندې هر وخت دوی استفاده کړې ده چې په ژمي کې به دا هغه شروع کړه چې د افغانان موږ درباسو، نو بیا به په مخکیني حکومت او یا په دنیاوالو باندې رنګارنګ خپلې غوښتنې قانوني وي که غیر قانوني وي، دا به د دغه مهاجرو په واسطه باندې پرې باندې منلې. نو نور دغه د ولس اگر که دې کې شک نشته چې پاکستان ډېر ښایسته ښه ولس ده، موږ په خپله باندې هلته مهاجر پاتې سوي یو، خو حکومتونه یې د ولس خبرو ته ډېر غوږ نه نیسي. دا اوس تاسې یوه نمونه دا د چمن پرلت ده چې دا څومره میاشت ده په دغه روزه کې دوی هلته ناست دي او یو عادي غوښتنه ده، تر اوسه پورې نه څوک راغلي دي او نه د دوی خبرو ته یې لبیک ویلی ده. نو د پاکستان واک ټول د پوج په لاس کې ده او هغه نه غواړي چې د ولس خبرو ته ډېر غوږ ونیسي. بله احدي صاحب، یو سلسله مسایل چې دلته شریک سوي دي، ترڅنګ یې د مرستو مسله هم پکې یاده شوې ده. د مرستو بهیر همدغه کډوالو ته څنګه ارزول کېږي؟ کومې مرستې چې کېږي کافي کېدلی سي که نه؟ د دوی شمېر ته په کتو، د دوی روان وضعیت ته په کتو چې خورا ډېر زیات په ضعیف حالت کې له پاکستان څخه راویستل کېږي، بیا د مرستې ممکن د دوی لپاره بسنه ونه کړي؟ بالکل، زه خو اول وړاندیز دا کوم ځکه چې د افغانستان اوسني اقتصادي وضعیت ته په کتو چې هلته فقر تر اوسه حاکم دی، له بده مرغه شته ولسونه چې هلته اوسېږي دي فقر یې کړوي او غربت یې کړوي. نو زما اول وړاندیز دا دی چې مخکې دې نه چې دا لړۍ شروع شي، یو پلاوی د کابل نه باید اسلام آباد ته راشي، په لوړه کچه باید دا موضوع د حل دپاره یوه دایمي لاره سره پیدا کړي، په همغږۍ دا کار ترسره کړي. اگر چې موږ د دې ملاتړ کوو چې باعزت په عزت سره مهاجر خپل وطن ته ستانه شي، دا بهتره خبره ده. او بله خو که تاسو وګورئ چې نړیوالې ټولنې پخوا په څېر مرستې چې پخوا
زیاتې وي د پخوا په نسبت اوس مرستې هم کمې شوي دي. نو دا به یو څه ستونزمنه وي په دې چې موږ ولیدل چې په تېر کال کې چې تقریبا 15 لکه شاوخوا خلک یا تر 93,000 کورنۍ پورې هلته تللي دي، هغه اوس هم هغه ابتدایي خدماتو ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. اساسي ستونزه چې د مهاجرینو ده چې کومه موږ درکوو دا ده چې دوی د اوسېدو دپاره ځمکې نه لري. دا چې طالبانو حکومت یې موږ بندیز هم دا دی. هادي صاحب دغه وروستي مسایل دي چې دوی بیا دلته راشي، بیا د ځای پر ځای شي، بیا د ځمکې دوی باندې وویشل سي. اوسنیو لومړنیو حالاتو ته په کتو څومره ستونزمن کېدلی شي دغه مرستې چې دوی ته ورسېږي؟ ځکه تاسو مشوره ورته درلودله چې مرستې اوس کمې شوي دي. د کمېدو عوامل یې څه ده؟ نړۍ کې تحولات دي که نه د افغان کډوالو شمېر ته په کتو ممکن بیا دغه مرستو کې کموالی راغلی وي؟ یو خو د طالبانو اړیکې د نړۍ سره له بده مرغه چې ورځ تر بلې د ترنګلتیا حالت روانې دي. بلې خوا نړۍ هم په نورو بعضو مسایلو کې بوخته ده او افغانستان ته توجه کمه ده او د مهاجرت کومه لړۍ چې ده دا هم ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. نو دوی هغه مرستې چې ورته ښودلې دي یا ورته چمتوالی یې نیولی هغه کمې دي، ولې نسبت هغو ته چې مهاجرین کوم د پاکستان لخوا تقریبا شاوخوا 8 لکه خلک به د پاکستان دوی وباسي. نو موږ 15 لکه خلکو دپاره ولیدل چې په سرحدونو کې یا د افغانستان خواته مقصد دوی دپاره هغه ابتدایي خدمات چې وو هغه سم نه وو. نو که دا ځلې قوي ترتیبات ونیول شي، همدغسې ګډوډۍ موجودې موږ ولیدل چې او کډې 6 ورځې 2 ورځې همدغسې په موټرو کې بار ولاړې وي، ماشومان او زنانه او د ستونزو سره مخامخ وي. دوی باید هغو ستونزو ته په کتو دا ځلې تدابیر ډېر لوړ کړي. خو زه بیا هم دا باندې ټینګار کوم چې وقت وخت دپاره چې مثال تجارت هم د افغانستان سره یو څه رونق پیدا کړي، لکه د پاکستان د صنعت تجارت مرستیال چلته تللی و څه توافقنامې وکړې. مننه. بیا هم تاسو ته هادي صاحب درګرځم. کاړوخیل صاحب د باس راټولېدل به له تا څخه راپیل کړم چې د همدغه شمېر کډوال چې راستانه سوي دي دوی غواړي چې خپل اصلي مینه ولایتونو ته ور وګرځېږي. د دوی د لیږد پروسه باید څه رقم وي؟ څنګه ممکن کېدلی سي چې په خپلو ولایتونو کې د دوی لپاره د اوسېدو زمینه سازي وسي؟ ځکه چې ډېری کورنۍ دي چې په ډېر وخت کې پاکستان کې دي ممکن دلته خپل هغه اصلي ځای کې کور یا څه ونه لري. څنګه دغه بهیر باید کنټرول شي؟ لکه مخکې د دوی لپاره یو څه تدابیر نیول سوي ول، هلته موقتي کمپونه جوړ سوي ول، وزارت دفاع ورته موټر ورکړي ول د دوی د انتقال په خاطر باندې، افغانانو ورسره همکاري کړې وه په هره عرصه کې. نو اوس بیا په کار دا ده چې حکومت هم دا خپل کومکونه چې دي لکه دا ده ورسې مهاجر راوځي دا په لوی تعداد کې راوځي خپل کومکونه او که ترانسپورټي موټر دي او که هر بل شی دي دا څو چنده کړي او همداسې د ټول افغانانو باندې غږ دا ده چې له دغو خپلو مهاجرو ورونو سره چې څه شی که نیمه ډوډۍ لري هر شی لري دا دوی سره نیمه کړي. اگر که دغه د مهاجرو باندې هغلته د دوی اوسېدلو دومره تاثیر کړی و چې کله به کوم مهاجر دلته راته نو هغوی به ویلې چې تاسې په دې ملک کې دا شی نه لرئ دا شی نه لرئ، نو دوی ځان د بل ملک ګاڼه بیخي پردي سوي ول افغانستانه. خو اوس پس له 40 کلو نه هغه دی چې دوی بیا خپل ملک ته راځي او همغه افغانان ورونه ورسره دا خپله ډوډۍ نیموي. نو دا یو ښه مسیج دا نور افغانانو ته ورکوي چې که د دنیا په هر ځای کې یاستئ تاسې افغانان یاستئ، تاسې په 15 ورځو تګ باندې که امریکا اروپا هر چېرته لاړ شئ په دې باندې موږ تاسې نه سره پردي کېږو. نو د دې په خاطر باندې چې هر افغان باید د افغانستان خپل کور وګڼي او افغان خپل ورور. نو په دغه وخت کې که د خارج کې دي که داخل کې د خپلو کومکونه دغو مهاجرونو سره مننه. هادي صاحب وروستیو کې ستاسو نظر هم راخلو که څه هم کډوال ډېر شمېر زیات ستونزې ځان سره لري. بله مسله د زده کړو مسله ده چې دوی خپل اولادونو ته د زده کړو د زمینې برابرېدو غوښتنه کوي. په دغسې وضعیت کې چې خورا ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي حکومت د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي؟ زه اول بیا دا وایم چې دا موضوع طالبان باید کوشش وکړي چې پاکستان سره د سیاسي موضوعات یا خاصه د ټي ټي پي موضوعاتو باندې که خپله دوی ترمنځ بې اعتباري موجوده وي، دریم هغه ملک چې دواړو ملکونو سره ښه روابط ولري دا مسله حل کړي. ځکه ټول مسایل که د مهاجرت موضوع ده که د تجارت موضوع ده لکه نورې سیاسي اړیکې دي په ټوله په امنیتي ستونزو پورې تړلي دي. نن موږ وینو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ اعتماد فضا ډېره خړه پړه شوې ده. د دې روښانتیا دپاره یو پلاوی باید لاړ شي مخکې مادوي یو باصلاحیته پلاوی اسلام آباد ته باید راشي. او بل او موږ دې ته هم اندېښمن یو
چې دلته تقریبا دغه د 8 لکه خلکو نیمایي تقریبا 2 لکه نجونې هم په دلته د زده کړو باندې مصروفې دي او که دا هلته ځي اول خو دا د تدریس څخه له بده مرغه چې محرومیږي او بل دغه شاګردان چې دلته دي دغه پروسه چې د تعلیمي هغه اسناد هم نه دي مکمل کړي د دې وطن بیا هلته داخلونه دا هم په تعلیمي لحاظ یوه غټه ضربه د خلکو ده او په همدغسې په امنیتي لحاظ په اقتصادي لحاظ یوه غټه ستونزه ده خو غوښتنه مې هم دا ده چې موضوع د خبرو د تفاهم لپاره باید حل کړي په تدریجي ډول بهتره ده چې خپل وطن ته مهاجرین لاړ شي خو په تدریجي ډول باعزته او د دواړو هیوادونو په همغږۍ سره د موضوع ترسره شي. په همدې هیله ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ درنو میلمنو دا چې موږ سره بحث کې ګډون کړه. درنو لیدونکو را سره د سکایپ له لارې د پکتیا پخوانی ولایتي شورا رئیس ښاغلی ښایسته جان احدي او په درېیمه سټوډیو کې د سیاسي چارج شنونکی ښاغلی انیف خان کډوخیل چې موږ سره بحث وکړ.